سلامونه ګران دوستانو، بیا هم بلې ویډیو ته په خیر راغلی. په نوې ویډیو کې ما تاسو ته ډېر مهم معلومات راوړي دي. ډاکس کوین په اړه څنګه کولی شئ د خپل ډاکس کوین بایننس ته ویډرا کوم او 1000 فري کوین د ډاکس څخه ترلاسه کړو په بایننس کې. نو ملګرو ویډیو تر پایه پورې ویډیو چې تاسو ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو دغه څه د ډاکس کوین دغه ډاکس کوین چې د بایننس خپل اعلان وکړ چې دا ډاکس کوین به د په 20 تاریخ به ګوره اوس ملګرو 20 تاریخ د اوس تقریبا 20 تاریخ د 20 تاریخ به د لیسټینګ په بایننس کې سیده ملګرو نو تاسو اوس کولی شئ چې دغه کوم ډاکس کوین چې دا کولی شئ خپل بایننس ته ویډرا کړئ، خپل بایننس ته ولګئ. او بل مهمه خبره ملګرو په دې کې دا ده چې دغه کوم ډاکس کوین چې دا که چیرې تاسو مثلا 10,000 خپل بایننس ته ویډرا کړئ، خپل بایننس ته ولګئ، نو تاسو ته به 10,000 فري ډاکس کوین به درکوي. سیده ملګرو نو راځه موږ ټول در قدر خیم څنګه کولی شئ خپل بایننس ته دغه ویډرا کوم. نو دلته چې کله تاسو خپل ډاکس کوین خلاص کړئ نو په دې ډاکس کوین کې به دلته راځئ، په دغه ډیپوزیټ ټو ایکسچینج باندې به ورته کلیک کړئ. نو زیاتره ملګرو دغه بای بیټ سره وصل کړي، نو تاسو بیا هم کوئ دلته بای بیټ لیکلی سي ملګرو، تاسو بیا هم په دغه اپشن باندې کلیک کړئ. په دا اپشن هم چې کله کلیک کړئ ملګرو نو دلته بیا به تاسو راځئ په دغه چې ورته کلیک کړئ، کانټینیو باندې به ورته کلیک کړئ. سي ملګرو په دې ورته کلیک کړئ ملګرو نو اول سر کې تاسو وینئ ته بایننس ګورئ ملګرو، تاسو د 10,000 به فري کوین د ډاکس به تاسو ترلاسه کوئ. نو دلته به بیا تاسو چې باندې کلیک کوئ دلته به راځئ په دې سینډ هیر باندې ورته کلیک کوئ. سیده ملګرو په دې سینډ هیر باندې ورته کلیک کوئ نو دلته راته وایي چې ډو یو هاف ا بایننس اکاونټ. نو ملګرو که چېرې تاسو بایننس اکاونټ لرئ نو دلته به تاسو ورته وایي یس آی هاف اټ. سیده ملګرو نو دلته په دې یس آی هاف اټ باندې به ورته کلیک کوئ ملګرو. نو دلته هم چې کله ورته کلیک کړئ نو دلته تاسو کولی شئ چې دغه چې به تاسو خپل د ډاکس کوین کوم ادرس د بایننس څخه به هغه ورته پیسټ کوئ او دلته چې میمو به ورته پیسټ کوئ. نو ملګرو اوس به خپل بایننس ته سیده ملګرو تاسو خو به بایننس اکاونټ لرئ که نه هر څوک لري راوبسئ خپل بایننس چې کله سره راغلی ملګرو نو دلته به راځئ په دې چې کې ویلئ ملګرو په دې چې کې به تاسو خپل کله چې بایننس راغلی نو تاسو به دلته د هوم باندې تاسو به داسې اپشن راوړئ هوم به راځئ، تاسو به دلته چې په دغه والېټ باندې د کوین د والېټ باندې ورته کلیک کړئ. په دې والېټ هم چې کله کلیک کړئ نو دلته به راځئ په دغه سپاټ باندې ورته کلیک کوئ. سیده په دې سپاټ باندې ته ملګرو کلیک کړئ نو دلته به سپاټ باندې چې کله کلیک کړئ ملګرو نو دلته به تاسو چې کوئ ورو باندې ورته کلیک کوم، سپاټ باندې ورته کلیک کوم ملګرو نو دلته تاسو چې راځئ ملګرو ته ګوره ملګرو په دې چې تاسو په دې کوین کې تاسو یو نشان ښکاري د سرچ په نامه ګوره په دې سرچ کې به تاسو کلیک کوم ملګرو نو دلته به تاسو ورته ولیکئ ډاکس. سیده زه ورته لیکم ډاکس او بیا سرچ ورته کوم ګوره ملګرو دا ډاکس کوین دلته ما ته راواوښته نو ده باندې ورته کلیک کوم. دلته راځئ ډیپوزیټ کریپټو، د ډیپوزیټ کریپټو باندې به تاسو ورته کلیک کوئ ملګرو. نو په دې هم چې کله کلیک کوم نو دلته به دا بیا په دې ټون کوین باندې ورته کلیک کوئ. سیده ملګرو تاسو ته ښکاري په دې ټون کوین ورته کلیک کوئ او بیا به اوکې باندې کلیک او دغه ادرس به دلته ورته کاپي کړئ. سیده ملګرو دا هم چې کله کاپي کړم ملګرو نو بیرته به راځئ خپل چې شته خپل ټلیګرام ته ډاکس ټلیګرام ته دغه ادرس هم چې کاپي کړئ دلته به ورته پیسټ کړئ. سیده ملګرو دا ما ورته پیسټ کړه او دلته میمو تاسو غواړئ میمو به کوم ځای کوئ ملګرو میمو به دلته راځئ ملګرو په دې چې به راځئ کوم ځای کې ملګرو دلته به راځئ خپل بایننس ته بیرته بایننس چې کله راغلی نو دا کوډ وینئ تاسو ملګرو دغه میمو دا میمو هم دغه ځای نه تاسو کاپي کوئ. سیده دا کاپي وایم او بیرته راځم ملګرو خپل چې شته ټلیګرام ته دلته چې راغلم ملګرو نو دلته دغه چې ته راځم میمو به ورته پیسټ کړم او دلته بیا په دې چې تاسو راځئ په دې سینډ باندې به ورته کلیک کړئ. په دې سینډ به ورته کلیک کړم ملګرو نو کله هم سینډ باندې ورته کلیک کړم نو دلته 3 اپشن تاسو ته راښیي. اول ګوره ملګرو ما چې کوم د بایننس ډیپوزیټ ادرس ورکړی هغه به سي، دوم چې دا کوم میمو آی ډي مې چې ورکړی په بایننس هغه به سي، او بل به تاسو په خپل بایننس اکاونټ کله جوړ کړئ نو تاسو به KYC به حتما کړئ. دا 3 اپشن به تاسو مکمل کړئ او بیا به تاسو چې کوئ دلته به راځئ په دې آی کنفرم باندې به ورته کلیک کړئ. آی کنفرم باندې چې کله ورته کلیک کړئ ملګرو نو دلته به تاسو ته وایي چې ډیپوزیټ از ان پروسس نو دلته به وایي تاسو ته به دغه کوم ډیپوزیټ تاسو به په 23 تاریخ به دلته به بایننس ته راسي او 3 ورځې بعد دا مثلا هولډ کې په بایننس کې. سیده دا به هولډ کې او په 20 تاریخ به دا بل سټیک او د قیمت به ښیي. هولډ معنا ملګرو داسې په دغه 3 ورځ کې مثلا خلک کولی شي دا سکې واخلي او خرڅ کړي یو واخلي ملګرو قیمت معلوم نه وي. سیده او په 20 تاریخ به خپل بایننس به د قیمت معلومي او وایي بس دغه به په دغه قیمت یعنې اخیستل کېږي او به خرڅول کېږي. نو راځئ بیا په دې اوف اپشن باندې به کلیک ورته واخلو. سیده په دې اوف اپشن به ورته کلیک کړو او دلته به ګورم ملګرو زموږ کوم سکې چې دی نو دغه زی خپل بایننس په 23 تاریخ به زی بایننس ته ملګرو تاسو څومره زر کولی شئ راسئ او دغه بایننس ته ویډرا کړئ ځکه بایننس کله چې ویډرا کړم ملګرو نو تاسو ته بایننس ویلې ده چې 15 لکه هغه کسانو ته چې لومړی ځل لپاره ډیپوزیټ وکړي خپل بایننس ډاکس کوین موږ 10,000 فري کوین ورکوو او هغه خلک چې مثلا دغه 15 لکو نفر که رانغی نو هغوی ته به 10,000 مثلا ګفټ کې ورکوي. نو ملګرو تاسو څومره کولی شئ زر تاسو راسئ او دغه خپل بایننس سره واصل کړئ او خپل بایننس ته ویډرا تر وکړئ. نو ملګرو دا و زموږ نننۍ ویډیو کې په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شي، که ویډیو مو چېرته خوښ شوی ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ
او زموږ ټلګرام چینل چې دا د بلاس کیت په نامه نو دا سره فالو کړئ کې مهم معلومات ورکو کوم مخکې د دې سره ویډیو هم د تمام معلومات ورکړي چې ډاکس کوین په باینانس کې لیست کې نو تاسو کولای شئ راځئ زموږ ټلګرام چینل سره فالو کړئ زموږ ټلګرام چینل سره جوائن کړئ او د څخه مهم معلومات ترلاسه کړئ نو موږ ورو کې ویډیو خاصه ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب تر بل ویډیو په نام خلاص پر مالا پمان مخته مخاشه